رسوله محمد ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا اغفر لي ولوالدي. د فقه مجالسو د طرفه څخه دا یوه مسله د بیخي ډېرو خلکو راستولې ده، خو دا سوال داسې دی، وایي اول دوه جزه باندې مشتمله راخیستې ده. اول وایي داسې اصطلاح جوړه شوې ده چې یو تجار راولاړ شي، یو کمپنۍ او شرکت انحصار کړي. هغه یو تجار راولاړ شي، شرکت والا ته وایي ته به دغه پلانۍ جنس مال صرف پر ما خرڅوې، پر بل چا دې نه خرڅوې. نو هغه دغه یو قسم مال دی د خارج شرکت څخه، دا یو سړی رانیسي، دا یو سړی راوړي، بل په دې مملکت کې د چا سره نه وي. یو تاوان خو دا دی چې دغه سړی چې فرض و قیامت ورکوي، نو خو پر خلکو ضرر دی، تاوان دی. خو د ده کار دی، بل څوک نشته ورسره چې باره وایه بل یې ارزانه ورکوي، نو دی هم ارزانه ورکوي. په دوکاندارانو کې قانون دغسې وي چې اوس یو دوکاندار بل دوکانداري خلک پر ګرځي، باره دا ګران والا څه نه رانیسي، او چې یو سړی وي نو باره خو یې ګران نه ورمعلومېږي. دا دوی ته ضرر. دوهم دغه تجار راولاړ شي، دغه سامان د بل سره پیدا کړي چې هغه یې خرڅوي، نو دی بیا جینګیر کې وایي دا خو زما سره سوې ده، هغه وایي ما مصارف په کړي دي، شیان په کړي دي، بس دغه جنس نو هغه مصارف یې شی راکړه. دی ورته وایي زید ورته وایي چې زه مصارف هم تا ته نه در کوم او جنس هم نه در کوم، ځکه زما سره کمپنۍ ټیکه ولې ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا امر د دغه مصارفاتو حق د کمپنۍ پر مالک لري او که پر زید باندې لري او که پر یوه لا هم نه لري. الابتاء بتوفیق الله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. محترمو، ستاسو د اول جز په جواب کې دا خبره کوو چې په اسلامي شریعت کې یقیني حجر پر تجارانو جایز نه دی. چې هغه راولاړ کسي یو تجار ته حکومت وایي تا خو داسې ویل دي چې د شرکت سره تړلی دا کار یې کړی دی، او که چیرې په بعضو مملکتو کې بلکې په اکثره ممالکو کې یو مملکت نه د کفر نه د اسلام پاتې چې دغه انحصار نه لري، ګردې لري، هغه یوه کمپنۍ ده د یو سړي سره قرارداد کوي، هغه یو سړی راولاړېږي، حتی بلکې دا مملکت ده ته خط ورکوي د صادرې یوه سړي ته، د واردې هم یوه سړي ته، دې ته وایي ترخیص تجاري. هغه دا لیسنس ورکوي ده ته، هغه ورته وایي دغه پلانۍ شی به ته زموږ وطن ته راواردوې، بل څوک یې نه راواردوي نور مملکت ته، یا بیا ته دا پلانۍ شی خارج ته واردوې صادروې، بل څوک به دا نه صادروي. دا د مملکت داسې ورکړي، خط یې ورکړي. یاو پام وکړئ، دا دواړې خبرو ته غوږ ونیسئ. که مملکت ورکړی و، هغه د مملکت خو ښه کار نه دی کړی، په شریعت اسلامي کې دا ښه کار نه دی، بد کار یې کړی دی. خو که چیرې ضرورت شدیده پېښ شو، هغه یو داسې و چې یقیني که لاس ورېلسې تاوان کوي، تاوان پېښ شي، سیاسي یا بله لار تاوان پېښ شي، هغه وخت بیا حکومت ته په خاص ضرورتو کې جایز دی، بل وخت نه دی جایز. که حکومت داسې کړي وه، نو بیا هغه حکومت ده ته ترخیص ورکړی وي، هغه یو لیسنس یې ورکړی، پر دا لیسنس ته یې دغه خاص مال وړی سي، ته فرض که وریجې د خارج ته صادرولی سي، دا خوا څخه هغه پسته ده راواردولی سي، بل څوک یې نشي کولی. نو دغه سړی که بیا بل چا، دا خو اول جزو، دا بالکل هغه جایز دی، دا روا دی. وروسته دغه سړي ته چې دا کار لیسنس کوي، اول حکومت بیا نه کوي، که وکړي دا بالکل سته. اوس خبره په دې ځای کې ده چې دغه لیسنس دی پر بل چا خرڅولی سي که نشي خرڅولی. که چیرې هغه د دغه حکومت د طرفه څه چې ده ته یې ورکړې وه اجازه وه چې ته یې خرڅ کړه، بیا نو پر بل چا هم خرڅولی سي. لیکن خرڅولی سي، دا کم حق دی، دا خو حق دی چې د حق د اولیت د دې وریجو درلودې چې د دې خواسې ویسي، ته یې فرض کړه د پستې درلودې چې دا خواسې راوي، نو دا خو حق دی. د حق خرڅول څنګه دي؟ موږ وایو وار د وار حکیم علومت اشرف علي تانوي په 119 صفحه 2 ټوک امداد الفتاوا کې په دې فتوا ورکړل چې دا جایز دی، لیکن هغه پر طریقه د تنازل. د تنازل دا معنی چې هغه سړی راولاړ چې خپل تر حق را کم سي، چې زما حق ډېر و، زه خپل تر حق را کمیږم، خپل د حق تنازل کوم، پرېږدم یې، صلح کوم، اله دا خرڅوم نه، دا در کوم. لیکن خو شیخ الاسلام وایي، دا پام وکړئ، شیخ الاسلام وایي وروسته پر دغه ترخیص باندې ډېر روپۍ ولاړلې،
پر دې باندې حکومت هغه د 10 روپۍ واخیستلې او بیا راولاړ کړه دا پر دې هغه حیثیت قانوني ورکړي او پر دې باندې شهادات و د حکومت د طرفه سره، نو دا بیا راولاړ کړه ډېر حیثیت قیامت یې په دنیا کې پیدا کوي چې پیدا کوي د دغه په خاطر سره اوس د بالکل د دغه بیه جایزه ده، بیه سمدم دا ترخیص سره خرڅولی شي پر بل چې دا کار ته کوي. دا صورت دغه دی. په دغه صورت کې که هر چا د مال کمپنۍ بیا بل چا ته ورکړي چې هغه بل چا راوي، نو هغه خو قانوني چلن ورسره کېږي، حکومت په هغه سړی ګیري چې تا غلطي کړې ده. دغه صورت خو اصلي د دویم پوښتنې جواب دا دی. او دا ستاسې صورت داسې ویلی دی چې یو تجار خپل پر سر راولاړ کړه سوی دی، انحصار یې کړی دی، هغه د یو چا د یو شرکت هغه معاهده ورسره کړې ده. نو چې معاهده ورسره کړې ده چې زه به پر بل چا نه خرڅوم، نو که هغه د معاهده ورسره کړې انحصار حکومت نه یې ورکړی، انحصار ده یې کړی وي، خپل پر رایه کړی وي، خپل په فکر یې کړی وي، خپله دوی معاهده سره کړی وي، نو بیا چې هر څوک چې رانیسي خرڅ کړي دی هغه سره یې نشي ګیرولی، نه مصارف چې نه اخیستلی شي، مګر لیکن دی شرکت والا په اعتبار د معاهدې ګیرولی شي چې هغه د سره معاهده کړې ده او د دغه کارمنه چې یوازې یو سړي د یو تجار د شرکت سره کړي دا حکومت ته منع کولی شي، حکومت یې منع کولی شي چې دا کار مه کوه، دا کار غلط دی. خو ګرانو محترمینو چې په دغه خبره باندې مسار خلاص، دا خو یو قسم سو چې دا ترخیص تجاري بولي. د وخت لپاره اوس په پاکستان کې زه خبره درته کوم سرم په خلاص د العصر ساعتونه د خارجه سه العصر و الفجر دا وختونه چې معلومه دا ساعتان یو تجار په ټوله پاکستان کې د واردې والا او د سویس سره قرارداد کړی و. مثلا د سویس سره قرارداد کړی و، دا یا د بیا د عربستان سره کړی، یا اوس هغه د دې حرمینو بیا د عربستان سره کړی، د یوازې راوځي کراچي ته، د بیا په هره صوبه کې یو سړی ضروري د بیا هغه ته ورکول، هغه سړی په هغه صوبه کې د بل چا ته نسو ورکول. دا د قانون سره شو، دا قانون د خپل سره شو. مثلا ته فرض ک کراچي والا لیسنس درلودي د خارج څخه یوازې د افغانستان ته راوړل سو، بل چا نه سو راوړل، خود چې بیا راوړل کړی وای پر هغه یو سړي باندې د کوټې د خرڅولای سول، د پر بل سړي د کوټې نه سو خرڅولای، هغه په لیکن هغه د کوټ سړي بیا پر نور ځای د کوټې خرڅولای سو، هغه بیا داسې کول پر خلکو پر دکاندارانو. دا طرز ما د ټول ک د مملکت د خوای نثار یو شکار نه لري کړی، خو کوسي حکم یې ادا دي او که چی راولار چې خپل په مابین کې سره وکي حکومت منع کولای شي. فرار تقدیر دا ستاسو کار که رقم سوی دغه سړی حق لري پر شرکت باندې چې د مایده ور سره کړی ده چې هغه بل چاته ور کړی دی راوړی دغه په ځمن کې شته چې دا بل مثلا درته ول چې سرم په خلاصي بل بیا علامه تجاریه ده او اسم تجاری دی. دا داسې مثال دی په خارج کې چې پام ورته وکړي دام حق دی. اسم تجاری علامه تجاری دغه توای چې یو کمپنی یو مال صادر کی ته پرس کا چې ټول غواړي ته ونسي هغه یوازې دا یو رقم کا لندکوزر کمپنی هغه راولار سو دا لندکوزر موټران راوارد کړ چې راوارد کړ پر دې لیکلي دي لندکوزر کمپنی. اوس یو بل کمپنی پیدا سو ورته ویل چې دا ستا نمبر راکړه خپل پر موټرو هم و پر هغه نوشته کوم لندکوزر او هم دا خو د دنوم دی هغه د کمپنی و نور هغه شان چې واغم پر لیکم زم دا مته دغه کمپنی دی. اوس اوله خبره ده چې دا جایز دی چې دا ورکه جایز دی په دغه شرط چې په دې کې به هغه غش نه وي، په دې کې به خطا وتل نه وي، په دې کې به غلطیا نه وي او په هغه سره کې بم نه وي. هر رقم چې ټول آشان مواد په موټر کې کارول کول په اعلی طریقه او په اعلی درجه واغه ټول شان په دې موټر کې مې د دې موټر دغه موټر به مطلق فرق نه وي. بیا د ترواده چې د خپل اسم تجاری واغه تورکی پر هغه کمپنی باندې داغه موټر باندې دغه کمپنی نوم ول چې داغه لمبر پر ول چې په داغه لمبر خرڅیږي کته وایه چې دا ورکی دا چې دا نوم ورکی په پیسې ورکی دا څنګه دی جایز دی کنه دی جایز. بیا دا خبر ته غوږ وته نسی دا اکی معلومات اشرف علي تنوي خو ما درته وله چې ولدا پر طریقه د تنازل روا دی حق دی د ضرورت په خاطر روا دی اندغه د تنازل او د صلح په خاطر روا دی چې الکه زه تر دغه حق درته تاکید ماسته خدا زما حق دی چې زه زر موټر ټولوم جوړوم پر زر موټر دا چاپه ولګوم ما شاو بل څوک حق نه لري
لیکن خو زه دا خپل تر حق تېرېږم تم راولاړ کړه څوک پر ووه هغه دا ټاپه پر ووه در حق تېرېږم خو 100 لکه روپۍ غواړم لیکن خو ما درته وویله چې دا اوس هغه حق وګرځېدی قانوني وګرځېدی دا یو ټوکن ورکوي او لیکن دا عام طرز دی هغه بالکل بیا ورته دا غوږ نسی چې دې راولاړ کړه سو چې تصرف په اسم تجاري کې دا ورته جایز هم دی چې بلې کمپنۍ ته ورکړي او دغه رقم علامه تجاري بل ته ورکړي او دا سمدم نقل یې په یوازې مالي جایز دی سمدم دا اوس چې هغه شهادات د حکومت پر حاله دا خلک په ډېرو روپو رانیسي اوس حکم د چا و د سمې بیا و سمدم خرڅېږي او پر دغه باندې فیصله په کویت کې غونډه راوغوښته سول هغه په اوله د جمادي اول د جمادي اوله تر شپږمې د جمادي اوله پورې په 1409 کې هجري قمري انو د وسخه تقریبا 20 کاله مخکې دا راوغوښته سول ټولو د فیصله ورکړه په دغه شرط باندې دا جایز دی سمدم په روپیو ورکړي چې تصرف په اسم تجاري یا په عنوان تجاري یا په علامه تجاري کې او نقل د په یوازې مالي جایز دی کله که غرر تدلیس غش په اعتبار د دې منه و نو بالکل دا ګرځېدلی دی حقا مالیا حق مالي دا کې معلومات خو دا ول چې پر طریقه د تنازل روپۍ روا دي اوس دا ټولو څلورو سور مذهبو په اتفاق دا فتوا وکړل چې یا دا سمدم په بیه جایز دی په بیه جایز بل بیا دا دی ما درته ویلي اوس دغه که دا کمپنۍ پر بلې کمپنۍ ورسي چې غش و تاوان یې بیا بالکل دا څوک دی جایز دی نو دغه ستاسې خبرې سولې دغه اصلي د مسلې سره ورته و ستاسې مسله بله ده الله پاک دې وکړي ستاسې قناعت سوی والله سبحانه اعلم اول ټوک 228 او 200 دا 228 او 280 ناوی او اتیا هغه په کلبیو اول ټوک وګوري والله سبحانه